دلته راسه السلام علیکم خدای دې راول جوړ خیر اجازه صاحب محترم خدای مو راوله تاسو ښه یاست چیرې ولاړاست له کوټوال صاحب سره کومې خواته ولاړاست صاحب سره نو بس د زابل کوم بغل ته ولاړو دغه کومه ده خاکي افغان ته ولاړو شکونه مو وکړه نو موږ د زابل ولایت بالخصوص د قلات ښار کې چې موږ یو دلته د زابل ولایت خبریالانو میماني برابره کړې ده نو د دې د کور آبادي نو د مختلفو رسنیو خبریالان دي د مختلفو رسنیو کارمندان دي د ملي راډیو ټلویزیون او سره ترڅنګ بیا نو د پیغام راډیو همکاران دي دوی سره یو ځای میلې ته راغلي یو او زموږ لپاره میماني برابره کړې ده الله دې عزت وکړي انشاءالله موږ به هر یو ملګری بیل بیل در پېژنو چې څوک دې راسره انشاءالله ته ډېره ناوخته موږ دلته میله کوو بنډار به کوو حکیمي صاحب مهرباني چېرته راغلي د ملګري څوک دي دا راته تشریح ډېره مننه کوټوال صاحب دا د کلات ښار د کاټلي سیمه ده د زابل ملي راډیو ټلویزیون امریت ځینې ملګري دي او ځینې نور خبریالان دي موږ هم راغلي یو د تفریح لپاره دلته دغه یو ډېره ښه طبي ساحه ده اوبه هم شته ښه غرنۍ ساحه ده او ښه تازه او مست هوا لري نو زابل چې د شپې د خوا هوا یې ډېره ښایسته وي او ډېره خوندوره وي نو بس د ملګرو سره راغلي یو تفریحي پروګرام ده انشاءالله دلته به وروسته نور ځانګړي مراسم ولرو په دې هیله چې ستا او د لیدونکو بیا خوښ شي مننه نو خیل صاحب چې دی بیا دغه بنډار ټول همده برابر کړی خیل صاحب مهرباني نو ډېره زیاته مننه سر کوټوال صاحب نو دا ملګري بس راغلي دي تاسو هم راغلي یاست خوشبختانه مول چې سر کوټوال صاحب یې ځي نو دغه منطقې ته راووتو دا یو تفریحي ساحه ده اوس خو امن دی وطن کې ارامي ده انشاءالله او رحماني ستونزه نشته نو ملګري بس د موقع په استفادې راوتلي دلته طبیعي ساحه ده دلته اوس نور ملګري مو هم راغوښتي دي د ډوډۍ تنظیم هم کړی دی دلته به ډوډۍ هم خورو چای به هم څښو مجلس به هم کوو د زابل خبریالان ټول دي نو د زابل تقریبا ټول خبریالان اکثریت تقریبا دلي دي نو خبریالان ته مابین د ډېر ښه اتحاد موجود دی اوس اکثره وخت موږ دغسې تفریح په وختونو کې راوځو ملګرو سره خبریالانو سره اوس خو خبریالان ماشاءالله ډېرې خواته تللی شي مخکې به ستونزې وي نو اوس ښه تفریحي ماحول دی بس ملګري دي دوستان دي مجلس روان دی نو مجلس ته به ادامه ورکوو د شپې تر ډېره پورې دا ډېر ښه طبیعي ساحه ده دلته د طبیعي غږونه شته دغه ماحول ډېر ښه ماحول دی بس د دې به استفاده کوو انشاءالله ډېره مننه خیر رښتین صاحب چېرته راغلي یو ډېره مننه کوټوال صاحب د زابل کاټلي ساحې ته دلته چې ځینې ځوانان دغه منطقې ته راځي نن نو موږ او تاسو ملګري دلته راغلي یو چې حکیمي صاحب قایل صاحب د ملي ټلویزیون همداسې دا نور ملګري راغلي دي عاجز صاحب نو دا ځینې ملګري چې راسي بیا تفریح کوي منظره کوي دلته راځي نو موږ هم راغلي یو تر څو نن دلته د خپلو ملګرو سره دلته منظره یعنې خپل ساعتېرۍ وکړو ورځ دلته تېره کړو شپه تېره کړو ښه مهرباني عاجزه څنګه راغلي یو دا ملګري ټول ته ډېره مننه کوټوال صاحب دلته د زابل ملي راډیو ټلویزیون او د پیغام راډیو او دا ملګري راغلي دي نو یو منظره یې راایستلې ده دلته دا د زابل کلات ښار د کاټلي سیمه ده دلته د جمعې په شپه ډېر ځوانان راځي اوبه دي او یو ساعتېري یو لرې ساحه ده نو راغلي یو دلته مو دیګ هم کړی ده نو تر یو وخته بدلېږي